په یوه کوټه یا یوه کمره کې له دوه مېرمنو سره آیا کوروالی کولی شئ یا هم نشئ کولی؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو په یوه کمره کې یا یوه کوټه کې ورسره یا په یو اتاق کې له دوه مېرمنو سره کوروالی وکړو؟ یو دوست ملګري پوښتنه کړې وه چې آیا په یو وخت زمان سره کولی شو د یوې مېرمنې سره نه بلکې له دوو مېرمنو سره په یو وخت کې په یو کوټه او یو اتاق کې کوروالی یا معامله وکړو؟ د دې ورور په جواب باید دی په خپله هم پوه شي، خو باید اکثره داسې خلک دي چې موږ یې پوه کړو. دی په دې خبره هم نه پوهېږي، ځکه چې موږ تاسې ته هر څه په اسلام کې حیا ده او غیرت دی په اسلام کې. نو باید موږ داسې هر هغه کار وکړو چې موږ باید د هر چا څخه خپله حیا وساتو. نو دا د دې معنا نه ده چې کوم خلک هغه انګریز فلمونه یا هم عیاش فلمونه ګوري، د دوی دا ذهن مني چې کیدای شي دا به هېڅ کومه ګناه نه وي چې راځئ تر څو د دواړو مېرمنو سره په یو کوټه یوه کمره کې کوروالی وکړو. که تاسې چېرته د دوه مېرمنو خاوندان یاستئ نو هېڅکله هم داسې فکر یا سوچ مه کوئ چې باید یو کوټه کې کوروالی وکړئ. کولی شئ په یو طریقه تاسو کوروالی وکړئ چې هرې مېرمنې لپاره په یو شپه کې تاسو کولی شئ 3 ځله هم ورسره یوځای شئ. د دواړو مېرمنو سره په یو وخت زمان او په یو اتاق کې هېڅکله هم تاسو دغه کار مه کوئ، ځکه ښځه هم د ښځې څخه شرم لري او حیا لري او د یو بل څخه شرمېږي. نو دا به تر ټولو بد کار وي چې تاسو د یو مېرمنې په مخ کې د بلې مېرمنې څخه پرتوګ ویستلی وي او له هغې سره معامله ډزوئ. نو دا که تاسو ذهن باندې هم بد تاثیر کوي او د مېرمنو په ذهن باندې هم بد منفي تاثیر کوي، نو هېڅکله هم داسې کار مه کوئ. خو که تاسو غواړئ چې په یو شپه کې له دواړو سره کوروالی وکړئ، کولی شئ دغه طریقه وکړئ چې 2 کمرې ولرئ او هر ځل چې تاسو کله کوروالی کوئ د یو او بلې سره کله یوځای کېږئ، نو بیا له هغه وروسته چې تاسو کله د یوې سره کوروالی وکړ نو کولی شئ خپل ذکر ومینځئ او بیا له بلې مېرمنې سره بیا یوځای شئ. ځکه چې تاسو که چېرته په هماغه ککړ ذکر باندې بلې مېرمنې سره یوځای شئ، کیدای شي داسې نه چې ستاسو مېرمن کې یو کې مرض وي او تاسو درې په دې مرض اخته شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.